او زه خاص کوم ډېر په ادب او احترام د حضرت خواجه پیر سبق بابا جی نور الله تعالی مرقده خلیفہ مجاز حضرت مولانا چاند بادشاہ صاحب ته چې هغې راشي او قال الله وقال الرسول مختصر موږ ته بیان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مسلمانان ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي متى الساعة یا رسول الله، اذا الله پیغمبر قیامت پکله وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ویلک ما عدت لها، د قیامت په باره کې چې ته تپوس کې نو تا د قیامت لپاره تیارې څه کړې دي؟ صحابی فرمائی ما عدت لها من کثیر صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله. اے دا اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خو نه ډېرې روژې نیولي، نه مې ډېر مونځونه کړي، نه مې ډېرې صدقې کړي دي، خو د الله او د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سره مې مینه ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایي المرء مع من احب، ځوان به په ورځ د قیامت ته هغه چا سره چې د چا سره مینه وي. نو الله دې ستاسو موږ د الله او د رسول الله مینه نصیب کړي. امینه څه شی دی؟ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مینہ دیتا ہوئی وہی توسر عز وجل علی ما سواہو، چھ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا پا اللہ بانے قربان کی ندیتا مینہ ویلشی. داغی مثال تاسو تا ابراہیم علیہ السلام پا خوب کیوینی چھ یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبخکا، او بچوڑی ازا پختا خوب کی وینم چی زتا حلالوم. بچے ورطو یا بتفعل ما تو مر، بابا جی اگا کار کو چی تا تا امر کولشی. بچے ورطا دا اللہ دا فرمان نخوب ندے اگا قربانی کئی. آشاعر وئی کنا وہی پیسر کی دیکھتی آنکھوں لٹانا ذبح کرنے کو، یہ سارے پہ در ہے برتر از احساس انسانی. بل بچی باندې چاړه کې خدل دا د انسان په تصور کې نشي راتلی. خدا مینه وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څوک ملاویدل بی ابي و امي، زمام پلار او مور دې تا نه قربان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکل مدینه منوره ته ورسېدو. عبداللہ ابن سلام وئی فلما رأیته ما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته وکتل عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، زه پوه شم چې دا د دروغجن سړي مخ نه دی. غلام احمد قادیانی دا عطا الله شاه بخاری رحمه الله سره مخامخ شو مناظری ته. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے وہی اب یہ چہرے آپ کو بتا دیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. حدیث کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی وَإِنَّ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهِ، زنی غور بندگان دا اللہ تعالیٰ دا سی دی چھ تو ورطا وگوری نسینم دی اللہ بدر آیات شی. نو دغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینا دا دا ایمان جز دے. ذکر نبی علیہ السلام فرمائی کامل مومن تراغ پوری وسړی نشي کېدی چې هغه ته د خپل ځان نه د خپل پلار او د خپل اولاد او د ټولو خلکو نه محبوب نشم. عصیدة الشهدی
تفسیر خلمانی لیکلی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا ته پیژني چې دا انسی دی، انسان دی، پیری نه دی. په انسانانو کې دی څه دی؟ عربي دی، عجمی نه دی. په عربو کې قریشي دی، په قریشیانو کې هاشمي دی. د پلار نومي عبد الله، د نیکه نومي عبد المطلب، د مور نومي آمینه بیبي، او د هغې د پلار نوم وهب دی. په 5مه پیړۍ کې دی یو ځای دي. وایي فلا شک فی کفره، د دې سړي په کفر کې هېڅ شک نشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معرفت او پیژنګلو دا د ایمان جز دی. بس مختصر یو خبره تاسو ته کوم. عطا الله شاه بخاری رحمه الله او غلام احمد قادیانی کیناستن مناظری ته. عطا الله شاه ورته وایي چې تا سره د خپل نبوت او د پیغمبرۍ دلیل څه دی؟ هغوی ما سره قرآن دی. یو کوم ځای کې وی عیسی علیه السلام وی ویاتی من بعد اسمه احمد، زمانه برست یو پیغمبر راځي د هغه به نوم احمدي. نو عطا الله ورته وی چې ته خو غلام احمد نه وي چې زمانه غلام لړکي، نو زه احمد پاتې شم. عطا الله ورته وی چې ما نه عطا لړکي نه زه الله پاتې شم، تا ما پیغمبر نه را لېږلی. بس یو خبره، یو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مکتوب علی باب الجنه 3 اسطرین، د جنت په دروازه باندې 3 کرښې لیکلې دي. السطر الاول لومبۍ کرښه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د الله د وحدانیت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د آخر النبیین قائل نه، نو ته مسلمان جنت ته نشي تللی. دا الله وحدانیت په معنی چې په ذات او صفاتو کې دی یوازې دی، یکتا دی. دا بعض خلک وایي موحدین، موحد او توحید څه ته ویل شي؟ چاله ورزي د دې پوهېږئ چې موحد څه ته ویل، توحید څه ته ویل شي؟ توحید دی ته ویل شي ایمان بالله والتبرئ عن الشرک. سړی په الله باندې ایمان راوړي او د شرک نه بیزاره شي، دغه مؤمن دی، دغه څه دی؟ موحد دی. لومبۍ خبره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې د الله د وحدانیت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او د خاتم النبیین سو قائل نی، جنت ته نشي تللی. دویمه دا لومبۍ خبره د مناسبت ده. دا دویمه قد ربحنا ما قدمنا، مونږ ګټه وکړه په هغه څیز کې چې د ځان نه مخکې یو شی مونږ آخرت ته ولېږلو. دی به وایي که نه لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ابن عباس رضی الله چې څه وخت د نیټه راشي خدای ما ته مهلت راکا، حج به وکم، د نیکۍ کارونه زکات او دا ټول، خو بیا خو د الله په نسبت باندې نشته، رستو کېدل نشته دی. او درېیمه کرښه دا ده والستر الثالث امة مذنبة ورب غفور، امت ګناهګار دی او کریم پروردگار بخونکی دی. دی کې دی خبرې ته اشاره ده چې ګناه درنه وشوه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ورپسې نیکیو که هغه محو بشي. زه دې هلکانو ته کله کله وایم په غوږ کې د سپرخي پراتي او په هغې کې خوب ورته ورشي، دا د ځان نه لر کوي. که څومره ګناهونه تاسو وکړل، د الله ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، د الله ذکر چې چا اخیري کلمه دا ویلي انسینم دی، بس دغه مؤمن دی او دی نجات موندونکی دی. نورونو دا محفل زه زما لومبۍ ځل دی، زه خواستم دی ته دغه ته مې باباجي ته مې ویل چې زه خو راځم خپله سودار وخت یې خرڅولی شم، خو د دې شرکتي کې مې دا شرکت دې دپاره وکړو چې دا نیکان خلک ګیر چاپېر راغلي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ماشاءالله، جزاک الله. چاند بادشاہ مولوی صاحب د اسوه حسنه په لړ کې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په مینه او محبت ستاسو سره خبرې اترې کولې.